له نرسنګ څخه د فارغ شویو زده کړیالانو په دې غونډه کې د لوګر سیمه ییزو مسؤلینو، ځوانانو او د فارغ شویو زده کړیالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د میلادالنبي خصوصي انسټیټیوټ بنسټګر فارغ شویو زده کړیالانو ته مبارکي وویله او زیاته یې کړه چې په تېرو څو کلونو کې 273 تنه له بېلابېلو روغتیایي برخو څخه فارغ کړي دي. الحمدلله نن ورځ له لسو یا 11 کلونو وروسته موږ په مختلفو څانګو کې ډېر تعداد محصلین روزلي دي او په مسلکي توګه روزل شوي. په هر کلینیک او په هر شفاخانه کې، په هر شخصي معاینه خانه کې تاسو ګورئ د دې انسټیټیوټ محصلین په خدمت بوخت دي. وایم چې د صحت برخه کې د نرسنګ لکه د ملا تیر یا ستون فقرات باندې احمد لري چې هیڅ یو برخه نشي کولی چې خپل د خپل کار ته وبد کې بغیر له دې نرسنګ برخې څخه مخکې ویسي. یعنې که چیرې نرسنګ نه موږ هیڅ نشو کولی. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس اوسنی وخت د هیواد د خدمت لپاره اړین وباله او له فارغ شویو زده کړیالانو څخه یې وغوښتل چې په دغو زده کړو دې بسنه نه کوي او نورې زده کړې دې هم وکړي. ملګرو که موږ تاسې کار ونه کړو او موږ تاسې فارغ ونه کړو او موږ تاسې په رښتینې ډول علم ته ځان وړاندې نه کړو نو باور وکړئ چې تاسې حالت به نور هم خرابېږي. زه دې ملګرو نه پوښتنه کوم چې تاسې دا خیال ونه کړئ چې موږ نن دلته د انسټیټیوټ نه فارغ شو موږ علما شو. نه، تاسې د علم یو ادنا مرتبه تاسو ته ورسوله. بل پلو فارغ شوي زده کړیالانو وویل چې ډېر په کړاو یې زده کړې کړي او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د کاري زمینې د مساعدولو غوښتونکي شول. خواستم از مسئولین امارت اسلامی است که بر ما زمینه کار مساعد کنه. ما فعلا که فارغ شدیم از این رشته نرسینگ میخواهیم در یک بخش مناسب در رشته نرسینگ کار کنیم. فقط تقریبا در کلن دوره رښتیا هم چې له ډېرو غټ مشکلات سره موږ مخ وو، اقتصادي مشکلات و، بیکاري وه. هیره دې نه وي چې دې انسټیټیوټ له عالي نرسنګ، قابلګي، غاښونو پروتیز او د لابراتوار له څانګو څخه سلګونه تنه زده کړیالان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.